السلام علیکم ستاسو ورور ستاسو کوربه تاسو ته په سکرین باندې حاضر دی حسین علي موږ د بریالي چینل د مخ اړخ راغلي یو او ډېر ښایسته موسم هم دی د بریالي صاحب ځای ته راغلي یو د بریالي نه به موږ اورو چې موږ یو نوی نظم لیکلی دی چې هغه موږ د ده نه واورو تاسو به بریالي صاحب موږ ته نظم کړی نوی نظم ما لیکلی دی خو پهله نوی نظم چې ما لیکلی دی خاص په ډاکټر پورې دی او دا په هغه ډاکټر پورې دی چې کوم درې پیټ نه یې پیسې جوړه کړې دی نکار یې درخ کړی دی پس پوهېږي نو ورغلی ډاکټري کوي او هغه ډاکټران دي په دې باندې نه خفه کېږم چې پوه ډاکټران دي زموږ د خدمت دپاره دي زموږ د علاج دپاره دي بالکل صحیح خبره نظم شروع به اوس موږ کوو ارشاد چې ناپوهه ډاکټران دي او ناپوهه ډاکټران ناپوهه ډاکټران دي او ناپوهه ډاکټران هیڅ پوهه نه دي ګوره دا واوره زما روره خبره کومه نوره چې راشي ته د کوره هیڅ پوهه نه دي ګوره دا واوره زما روره خبره کومه نوره چې راشي ته د کوره پیسونه به دې خلاص کړي دوی لوټ به دې په لاس کې پیسونه به دې خلاص کړي دوی لوټ به دې په لاس کې 1500 یې پیسې داروګانې هم ډېر ګران دي ناپوهه ډاکټران دي او ناپوهه ډاکټران ډېر ښه یا هسپتال ته ورغلي کتل مو غلي غلي ډېر خلک راغلي هر څوک په زړه داغلي هسپتال ته ورغلي کتل مو غلي غلي ډېر خلک راغلي هر څوک په زړه داغلي دماغ مې تل د سره سحر نه مازدیګره ولاړو ناخبره دماغ مې تل د سره سحر نه مازدیګره ولاړو ناخبره ډاکټر راغی د بره ما ویلی یم بیمار ته راشه که نه یار ما ویلی یم بیمار ته راشه که نه یار هغه راته ویل چې را روان مو افسران دي او ناپوهه ډاکټران دي ناپوهه ډاکټران ډېر ښه ډېر ښه او په ټکي نه پوهېږي مریض ته به قارېږي د خر په شان تاوېږي د نر سره برلېږي په ټکي نه پوهېږي مریض ته به قارېږي د خر په شان تاوېږي د نر سره برلېږي علاج نه ناخبر یي ډاکټر نه یې ته خر یي علاج نه ناخبر یي ډاکټر نه یې ته خر یي د غل نه هم ته لر یي رشوت کې برابر یي په پیسو باندې مین یي د پیسې د ټول یاران دي او ناپوهه ډاکټران دي او ناپوهه ډاکټران ډېر ښه ډېر ښه ډېره ده مننه جی بلډینګ د هسپتالو زما دی دغه خیال بلډینګ د هسپتالو زما دی دغه خیالو چې ډک دی د کمالو ډېر ښکلی بې مثالو بلډینګ یې قیمتي دی ډاکټر یې سم توتي دی بلډینګ یې قیمتي دی ډاکټر یې سم توتي دی کونتر په شان غرولېږي سمه ډکه د نخرو ده او هر نرس لکه خارو دا بیا بریالي صاحب دا راته بیا وایي مننه جی بلډینګ یې قیمتي دی ډاکټر یې سم توتي دی کونتر په شان غرولېږي سمه ډکه د نخرو ده او هر نرس لکه خارو ده ډېر ښه دی دا ډېر ښه دی ډېر زبردست کونتر په شان غرولېږي سمه ډکه د نخرو ده او هر نرس لکه خارو ده او ډېر زیاتې بابوګان لکه شرګوړي پارامیان دي او ناپوهه ډاکټران دي او ناپوهه ډاکټران دي ډېر ښه ډېر زبردست او د پیسو تاله کول دي ډاکټر له چې ورتلل دي د پیسو تاله کول دي ډاکټر له چې ورتلل دي چې څنګه لاړ شي ډاکټر له نوټونه ورکوه باټوه جیب ګروه ډېر ښه ډېر زبردست مننه د پیسو تاله کول دي ډاکټر له چې ورتلل دي چې څنګه ډاکټر له لاړ شي نوټونه ورکوه باټوه جیب ګروه پیسو نه به دې خلاص کړي نو بیا وایي ته ټیپر خوره سبزي خوره ټماټر ډېر ښه دا ډېر ښه دا بیا مننه جی د پیسو تاله کول دي ډاکټر له چې ورتلل دي چې څنګه ډاکټر له لاړ شي نو باټوه جیب ګروه پیسې بیا ورکوه پیسو نه به دې خلاص کړي نو بیا وایي ته ټیپر خوره سبزي خوره ټماټر خوره وایي غوښه چېرته ونه خورې مننه جي وایي غوښه چېرته ونه خورې بند درته چرګان دي او ناپوهه ډاکټران دي او ناپوهه ډاکټران او اخري کړی ده چې دا گیم دی چلوي دا گیم دی چلوي غریب دی جړوي مظلوم دی زوروي بابا دی تنګوي ابۍ دی لړزوي ماشوم دی دردوي نادان دی لوټ کوي دا گیم دی چلوي غریب دی جړوي مظلوم دی زوروي بابا دی تنګوي ابۍ دی لړزوي ماشوم دی دردوي نادان دی لوټ کوي ښه وخت دی تېروي نادان دی لوټ کوي ښه وخت دی تېروي تپوس هسې څوک نشته بریالی وایي قصابان دي او ناپوهه ډاکټران دي ناپوهه ډاکټران ډېر ښه ډېر زبردست بریالی صاحب ډېر ښایسته نظم هم لیکلی دی ډېره مننه جي د دې سره موږ ستاسو نه اجازت غواړو که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه راغلې نو لایک ضرور